درنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشئ، هیله ده چې ټول به روغ او جوړ یاست. دا د معمول سره سم نن بیا کلاس اخلو. نن به هغه کومې مینوګانې چې پاتې دي هغه باندې به هم کار وکړو. بل کلاس کې به بیا د اعلاناتو برخه باندې کار کوو. نن به فقط د کومې پاتې مینوګانې چې دي په دې اړه به وغږیږو. تېره ورځ موږ پیمنټونو په اړه غږېدلي وو، دغه مینو هم خلاصه شوله. اوس راځو پرفارمنس برخې ته، چیرته چې د مونږ د اکاونټ د کوم فعالیتونه چې دي هغه دلته ښکاري. اول اپشن دی اکاونټ هیلث. اکاونټ هیلث کې هر ډول ستونزې مشکلات چې راځي مونږ او تاسو ته دلته پیشنهادېږي، دلته یې ښیي. مونږ او تاسې فعالیتونه هم دلته ښکاري. که کوم ځای کې مونږ اشتباه وکړو، یو دوه درې څلور، هغه دلته ښکاري. مثلا ځینې خلک آی پی کمپلین ورباندې راشي، د دوی هغه آی پی کمپلین دلته معلومیږي چې یو برانډ د پروډکټ ته غلط د دوی د نوم نه د سوء استفاده کړې ده، د تا اکاونټ تر خطر لاندې ده، یا ډي اکټیویټ ده، یا هر ډول چې وي یو مسله. او بل د اکاونټ په خاطر هغه ملګري چې اکاونټونه یې پروفیشنل وي کولی شي کال می ناو آپشن نه هم استفاده وکړي که کوم وخت کې ورسره ستونزه وه، مګر په انډیویجوال کې ډیر کله دا غیر فعاله وي، نشي کولی ورسره تماس ونیسي. او دغه هم اکاونټ هیل چې دی له یوه څخه تر زرو پورې سکور لري، چې له 200 نه پورته شي په نارمال حالت کې، له هغه نه وروسته چې راښکته شي نو حالت یې بیا نارمال نه وي. دلته تاسې خپله وینئ هر څه یو خپل ځان دپاره فیصدي لري، ټارګیټډ فیصدي لري، او تاسې هغه کولی شئ دلته هم وګورئ چې ما کوم پروډکټ اوس په کوم حالت کې دی. مثلا زه آرډر ډیفیکټ ریټ چې دی زه 1% پورې ټارګیټ کولی شم، یعنی 1% نه که زیاته شي د ما اکاونټ هیلث په خطر کې غورځېږي. فعلا دپاره په تیرو شپېتو ورځو کې چې ما 488 آرډره فلفل کړي دي، څو دانې پکې راغلي دي چې هغه ډیفیکټ شوي، یعنې 4 الا 5 دانې. نو د هغې فیصدي شاید 4 هم نه وي، 2%، یا 2 یا 1 یا 2 دغسې آرډرونه به وي. دلته ای ټو زی کلیم یا چارج باک کلیمز چې دی هغه هم تاسو دلته ښکاري. او یا هم که لیستینګ ولیشن وکړئ، د پالیسي کراس کړئ، هغه هم دلته تاسو ته بیا ښکاري. بل چې دی فیډبک منیجر دی دوستانو. دلته تاسو ته ټول هغه کمنټونه، فیډبکونه، ریویو چې یو کسټمر ستاسو په پروډکټ باندې ورکوي هغه دلته تاسو ته ښکاري، د دوی کمنټونه هم تاسو ته ښکاري. که وګورئ په تیرو 4 ورځو کې ما یو پازیټیو ریویو اخیستې ده، نیګیټیو ریویو دا مې نه دی اخیستي. مګر په تیرو 90 ورځو کې ما 2 نیګیټیو ریویو اخیستې دي، 1 پازیټیو ریویو اخیستې ده. او ټوټل زه 4 ریویوګانې لرم چې 3 نیګیټیو ریویو دي او یوه هم پازیټیو ریویو ده. تاسې دلته کتلی شئ. او د دې کمنټونو یا ریویوګانو مدیریت هم دلته کیږي. مثلا دغه یو نفر په عربي ژبه باندې ماته یو ریویو پریښې ده چې زه کولی شم دې ته جواب هم ورکړم. مثلا لکه دغه چې په انګلیسي پریښې ده: ډرون ناٹ سیم لایک ان کارټون نیډ ریټرن اینڈ بای ګو ډرون. بیا ما ورته جواب هم ورکړی دی. تاسې هم کولی شئ جواب ورکړئ. دغه جواب ورکول تاسې پر مسلکي توب باندې دلالت کوي، او د تاسې پروډکټ چې کله یو کسټمر راځي هغه وګوري چې نیګیټیو ریویو یې اخیستې ده هغه لولي، مګر که لاندې ستاسې فیډبک هم ولولي، ستاسې نظر هم ولولي، نو هغه کوم منفي تصمیم چې نیولی وي یو څه مثبت خواته تمایل پیدا کوي. اوس دغه منفي ریویو چې په عربۍ ژبه باندې یو ریویو ده، منفي دغه ده، ریټینګ یو سټار ورکړی دی. زه غواړم دې ته جواب ورکړم. دلته به راشم چوز، یعنی کولی شم دلته مستقیم د هغه کسټمر سره هم مسیج وکم، پبلک عموما په خپل هغه ریویو باندې هم هغه وکمه، کمنټ ورته وکم، او د پاکولو ریکویسټ هم ورته وکم. خو زه راځم پبلک ریپلای ورکوم، چون په عربۍ ده، زه په عربۍ نه پوهېږم، نو را به شم زه به چټ جي پي ټي نه به مرسته وغواړم. هغه ملګري چې اکثره وخت پوښتنه کوي چې زه په انګلیسي باندې نه پوهېږم، آیا کولی شم د امازون تخنیکي چارې مخکې یوسم؟ او هو،
په څه ډول د چت جی پي ټي نه په استفاده ورته ویلی شي چې ما ته د امازون ما ته زما د امازون پر سټور یو مشتری منفي نظر راکړی دی. د ده جواب هم ولیکه. د ده جواب په عربي ژبه ولیکه او هم یې ماته پښتو ته وژباړه چې پوه شم چې دې ورته ولیکل. اوس به راشو هغه د نفر ریویو به دلته ورته کمنټ کو، ورته کاپي به یې کو چې دغه تر څو چت جی پي ټي دا ولولي او د دې مطابق جواب ورکړي. د مشتری نظر په لاندې ډول دی. ښه وګورئ دوستانو، جواب په عربۍ ژبه یې لیکلی او پښتو ژباړه هم ده. د په چوکاټ کې زه به چت جي پي ټي ته وایم دا چوکاټونه لرې کړه. چوکاټونه به لرې کړي. وګورئ دوستانو، په عربۍ ژبه باندې د مشتری دپاره یو جواب ولیکه. پښتو ژباړه یې دغسې ده: زه واقعا ستاسې منفي تجربو له امله بښنه غواړم. موږ ستاسو نظر ته ډېر درناوی لرو او په دې بښنه غواړو چې محصول ستاسو توقع مطابق نه و. مهرباني وکړئ له موږ سره په دې برېښنالیک اړیکه ونیسئ. برېښنالیک کوډ شمېره او موږ به په ډېرې خوښۍ سره تاسو سره په دې ستونزه کې مرسته وکړو. زه اوس ورته لیکم چې جواب کوچنی هم کړه او د برېښنالیک او موبایل برخه ترې پاکه کړه. ښه جواب یې کوچنی کړو: زه واقعا ستاسې منفي تجربې له امله بښنه غواړم. موږ ستاسې نظر ته ډېر درناوی لرو او په دې بښنه غواړو چې محصول ستاسو توقع مطابق نه و. موږ ژمنه کوو چې په عاجله توګه به دا موضوع وڅېړو او خپل خدمات به ښه کړو. ستاسو ته تفاهم او صبر څخه مننه. او که بیا هم یو څوک باوري نه وي چې دا یې څه ډول جواب ولیکلو، هغه کولی شي دلته ګوګل ترانسلیټر کې هم چک کړي. هغه هم په انګلیسي ژبه چک کوي، په اردو، په عربي، فارسي، په هره ژبه چې کولی شي دا خپل د عربي متن چک کړي. Dear customer, I sincerely apologize for the negative experience you had. We appreciate your comments and we are sorry that the item was not as you expected. We will review the matter urgently and appreciate our service. Thank you. ښه صحیح دی. اوس به راشو ورته دا به پبلیک پوسټ کړو دلته. یعنې تاسې کولی شئ په انګلیسي هم کمنټ کې، هېڅ ستونزه نشته. دا هم فقط دې دپاره تاسو ته وښودل چې یو تجربه وي. دې ته درته کولی شئ پر نورو ژبو هم ولیکئ، هغه که پښتو که په عربي وه. نو دا و د فیډباک مدیریت کول، د فیډباک جوابول او د امازون د کسټمرز فیډباکس برخه. بل چې دی A to Z ګارنټي کلیم دی. کله کله کسټمر ته دغه پروډکټ یا پر وخت نه وي رسیدلی یا بدل ورته ورسیږي، نو دوی کلیم وکړي. هغه بیا امازون ګوري دلته انډر ریویو وي، که هغه د تا په ګټه شو هغه هم دلته ښکاري، او که د کسټمر په ګټه شو هم دغه تا ته ښکاري. خو که ځینې ملګري وایي چې د امازون په ځینو موضوعاتو باندې زه نه پوهېږم، یو ځل بیا تکراروم چې چت جي پي ټي یو بهترین استاد دی. کولی شي په انګلیسي هم ترې وپوښتې What is A to Z claims on Amazon.
تاسو ته به مکمل ښه په واضح ډول تشریح کړي چې A to Z دغه کوم کلیم چې دی څه معنا لري، مقصد یې څه شی دی، او کولی شم دا ورته ووایي چې ماته په پښتو تشریح کوي او په پښتو یې هم درته تشریح کړي. وګورئ دوستانو، د Amazon A to Z guarantee protects buyers when they purchase item from third party sellers on Amazon. دا بالخصوص هغه کسانو سره ډیر کیږي چې FBM کوي. دغه دی په انګلیسي باندې مکمل معلومات تاسو ته ولیکه او کولی شئ ورته ووایي دا ماته په پښتو هم تشریح کړه. فکر نه کوم تر چت جی پي ټي یو بل ښه استاد نور پیدا شي موږ او تاسو دپاره، چې په هره ژبه هر ډول حالاتو کې موږ او تاسو مرسته ترې وغواړو، دی موږ سره مرسته کوي. او په پرفارمنس برخه کې بل چارج باک کلیمز دی. دا هم هغه وخت کیدلی شي کله چې یو د کارډ هولډر امازون سره تماس ونیسي چې د ما د اکاونټ نه پیسې ګرځېدلي. مثلا a chargeback occurs when a card holder contacts their banks to dispute the charge for an order placed on amazon.com. کله چې عموما دا حالاتو کې کېږي چې فراډ تر سره شوی وي او یا هم بنا پر هر دلیل چې وي، هغه کسټمر د بانک سره تماس نیولی، بانک بیرته هغه سره تماس نیسي امازون سره، هغه هم دلته هغه راځي لیست راځي، هغه کومه پروسه چې دا دلته ښکاري تاسو ته. بل دی دوستانو پرفارمنس نوټیفیکیشن. دلته هغه نوټیفیکیشنونه، هغه ایمیلونه چې ستا د اکاونټ، ستا د لیستینګ په اړه او یا هم د امازون نورو چارو په خاطر راغلي وي، هغه تاسو دلته ښکاري. مثلا د ما دغه اکاونټ ډي اکټیویټ شوی و په سپټمبر اول باندې دا اکاونټ ډي اکټیویټ شو. ماته ایمیل وکړو چې د تا اکاونټ چې دی has been deactivated دی. خو له هغه وروسته دلیل یې هم لیکلی و چې ولې او څه باید وشي. یو ځل بیا دا خلاص کړم، درته ښه په واضح درته لیکلی دي چې په دې دلیل د تا اکاونټ ډي اکټیویټ شو. You have a separate account ځواکمن store which was enforced for violating one of our policies. هغه اکاونټ مې ډي اکټیویټ شوی و، نو دغه د امازون سعودي عربستان اکاونټ مې هم ډي اکټیویټ شو. خو څه ډول اکټیویټ کیږي هغه پروسه یې هم دلته ښودلې ده. یعنی که په دغه پروسو باندې د دوی په کړنلارو باندې عمل وشي په اسانۍ سره فعالیږي. خو ډیر کله بیا دغسې وشي چې موږ د دوی په خبره باندې ځان نه وي پوه کړی، بس نو سم ډاکومنټس یا کوم چې دوی غواړي هغه سم ارایه نه کړو، هغه د موږ تاسې اکاونټونه بیرته فعاله نه شي. چې د ما اکاونټ بیا خوشبختانه پر 4 د ډسمبر باندې بیا فعاله شو، یعنی تقریبا 3-4 میاشتې بعد. ښه، پرفارمنس مینو هم خلاصه شوله. بل دا اپس اینډ سرویسز. دلته هغه اپس موږ تاسو ته ښکاري کوم چې د امازون سره کار کوي په یو حساب، یا د دوی سره فعالیتونه، مثلا هیلیم 10، جنگل سکاوټ یا کوم نور هغه اپس چې په امازون کې د استفادې وړ وي، هغه دلته موږ تاسې هم موندلی شو، هم یې په اړه معلومات پیدا کوای شو، مثلا موبایل نمبر، ایمیل، یا کولی شو مستقیم د خپل اکاونټ سره یې کنیکټ هم کو او یا هم ډسکنیکټ کو، او کولی شو د دوی ویب سایټ ته ولاړ شو یا د خلکو ریویوګانې نظرونه ولولو، او یا نو کو په اړه کوم نور معلومات هم چې په کار وو هغه هم دلته لوستلی شو. او دلته هم لکه څه ډول چې مونږ دغه بل امینو کې ویلې، دلته هم کولی شو منیج کو کوم اپلیکیشن چې وصل وي، دلته هم کنیکټ کولی، ډسکنیکټ کولی شي او په اړه معلومات دلته پیدا کولی شي. او بل اکسپلور سرویسز، دا هم لکه فیور، اپورک او یا هم نور پلیټفارمونه، دلته ته کولی شي مختلف خلک پیدا کړي د خپل د ټسکونو دپاره. مثلا د عکسونو په کې مشکل لري، راځي دلته ایمیجز باندې کلیک کوي، دا انتخابوي
ورته وایې where are you located، مثلا زه ورته وایم زه په چین کې یم. where do you want to sell، په USA کې. کوم سروسز غواړي، images. دلته به هغه خلک موږ تاسو ته وښیي، لیست به وښیي چې دوی په دغه برخه کې خدمات لري. کولی شئ ورسره تماس کې شئ، دوی سره د دوی نرخونه وګورئ، د دوی خدمات وګورئ، د په ټولو برخو باندې ځان پوه کړئ. له هغه وروسته مثلا په چین کې 6 نفره هغه کسان دي چې امازون اپروف کړي دي، د دوی خدمات د دوی په ویب سایټ کې ترلاسه کولی شئ. ساده ورباندې کلیک کوئ، راځئ د دوی دغه معلومات لولئ، ورسره کنټکټ کېږي، تماس ورسره نیسئ. بل چې دی منیج سرویس ریکویسټ. دلته ما هغه ریکویسټ کړی و د ایمیجنګ له خاطره، هغه ریکویسټ که هغه په سرویس پرووایډر سره د تماس ونیو، ریکویسټ یې وکړو، هغه تاته دلته ښکاري. او بل ډیولپ اپس. دغلته تا ته امازون خپل یو پلیټفارم درکوي ترڅو په هغې کې ځان رجسټر کړې. که تا وکولی شول د دوی د ډیولپ د اپلیکیشنونو ډیولپ کولو په خاطر د دوی یوه برخه وګرځې، خپل ځان ته یو پروفایل جوړوي او د دوی په هغه کې اپلای کوي. مثلا هغه جنګل سکاوټ، ویلیام ټین او یا هم د ته ورته کوم اپلیکیشنونه چې ډیولپ شوي دي، هغسې اپلیکیشن نه دلته ډیولپ کیږي. بل بی ټو بی بزنس ته دلته ته هم کولی شي لکه علی بابا کې بی ټو بی بزنس سره صورت نیسي، کولی شي امازون کې هم بی ټو بی بزنس وکړي. چون فعلا موږ او تاسې نوي یو، د موږ او تاسې لیول نه یو څه لوړ هم دی، خو بیا هم کولی شي په دې پلیټفارم کې ته هغه قیمتونه ورکړي چې د تا کوانټیټي پورې تړاو لري. مثلا هلته ورته لیکي چې د 1 نه تر 10 پورې د ما نرخ دومره دی، که څوک 100 یونټ اخلي نرخ مې دومره ارزانه دی، او که څوک 1000 یونټ اخلي نرخ مې دومره ارزانه دی. او کولی شي خپل هغه وینډران کسټمران دا هم هلته مدیریت کړي. بل برانډ دی، برانډ نه لږ مخکې عبدالرحمن ورور سره هم په همدې اړه وغږېدم. زه په اړه دومره معلومات نه لرم، چون خپله مې برانډ دغه څو هفتې کېږي رجسټر کړی دی، زه چې کار ورباندې وکړم. دغه بله دوره کې کلاسونه چې اخلو انشاءالله تر هغې به مو یو څه زده کړي، بیا به هغې کې په اړه معلومات شریکوو. بل لرن دی، دلته چېرته چې موږ تاسې زده کړه کولی شو، سیلر یونیورسټي. دا یو هغه ځای و چې ما خپل امازون له دغه ځای شروع کړی و. اکثره موضوعات ما له دغه سیلر یونیورسټي څخه زده کړي دي. دلته هره موضوع باندې دوی ښه په واضح ډول ویډیوګانې هم جوړې کړي دي، پی ډي اف فایلونه یې هم شته، ورډ فایلونه یې هم شته، په ځینو ځایونو کې اکسل او دغه نورو فارمټونو ته چې ضرورت وي هغه هم موجود دي. کولی شئ تاسې هم دغه تعقیب کړئ. بل چې د دوستانو فورمز دي، دلته تاسې کولی شئ د امازون په اړه لکه د فیسبوک پوسټونه او کمنټونه چې دلته هم دغسې خلک ډسکشنونه کوي. مثلا په یو موضوع په اړه ته غواړې پوښتنه وکړې د اکاونټ د منیج انوینټري په مورد، دلته خلکو مخکې له مخکې پوښتنې کړي دي. چون زه د سعودي عربستان مارکیټ پلیس کې هم په عربیو په انګلیسي ژبه دلته پوسټونه کېږي. خلکو ورته ریپلیګانې هم ورکړي دي، لایک او ډسلایک هغه هم لري. حتی کله کله د امازون خپل نفر دی هغه هم راځي دلته پوښتنو ته جوابونه وایي. ته هم کولی شي یو پوښتنه پوسټ کړې دلته د یوې موضوع په اړه، ترڅو خلک ستا ته جواب درکړي. مثلا موضوع دې ټایټل لیکي، هغه کوي معلومات یې لیکي، کټګوري انتخابوي، بس پوسټ کوي.
بل چې د دوستانو دلته نیوز برخه ده، د خبرونو دلته امازون کله کله خپل د پلیټفارم اړوند خبرونه خپروي، چې هغه هم تاسو ته دلته راځي، کولای شي هغه ولولئ. اپډیټ ټو امازون KCF is effective August 1st. لږ مخکې عبدالرحمن ور هم اشاره وکړله، قیمتونه وګوره. عربستان کې هم د ما هغه پروډکټ تاسو ته مې وښودلو چې 29 ریال اوس ډېره نه اخلي، هغه پخوا 24 ریاله وو، اوس 29 اخلي. او دوی هم ویلي دي چې اول د اګست نه دغه قیمتونه پورته کېږي. مخکې له مخکې خبر را لېږلی و، او یوه میاشت مخکې دا خبر را لېږلی و. نو دا و د مونږ او تاسې د نن ورځې کلاس. د مونږ او تاسې دغه دوره هم یا دغه راتلونکي کلاس او یا بل کلاس کې له خیره پای ته رسیږي. فقط دغه د اعلاناتو برخه پاتې ده، په دې اړه به هم بحث کوو. او په اعلاناتو کې د چټ جی بي ټي رول هم ګورو، چې چټ جی بي ټي باندې څه ډول مونږ کولی شو کیورډز پیدا کو، او څه ډول مونږ چټ جی بي ټي ته ډاټا انټر کو، ایکسل فایل ورته اپلوډ کو، او څه ډول مونږ د خپل معلومات پر تحلیل او تجزیه کو. په دې اړه هم غږیږو. ښه، رابه شم زه کمنټونو ته، له هغه وروسته بیا که چا پوښتنه لرله هغه به واخلو، بیا که نه کلاس پای ته ورسوو. دا چې زموږ پروډکټ انتخابول، سپلایر پیدا کول او شیپ کول زیات وخت نیسي، امکان ولري چې څو میاشتې وخت ونیسي. نو که لومړی موږ د امازون سره سیلر اکاونټ جوړ کړو، د څو میاشتو لپاره پکې فعالیت ونشي، د امازون لخوا به کومه ستونزه نه جوړیږي. نومان رور، زه دغسې کسان پیژنم چې 2 کاله 3 کاله مخکې امازون اکاونټونه جوړ کړي وو، همدغسې بیا ترې پاتې وو. بیا چې کله ما سره تماس ونیو، وم کتو هغه اکاونټونه 2 کاله 3 کاله مخکې جوړ شوي وو، یعنې اوسه پورې کومې ستونزې سره نه وو مخ شوي. ښه. که کوم بل ملګری څه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ لاس مو پورته کړئ، او یا یې هم کمنټ برخه کې ولیکئ. یونس خان ملګری میک خلاص کا. سلام علیکم سلام صاحب ته وکړو چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. علیکم السلام، خی جوړې په خیر یې؟ الله شکر سلامت اوس خیر اوسئ، مننه. سروان صاحب، ما خپل هولسیل کولو تاسو د معلوماتو مو او ما باندې د برانډ د طرفه یو کمپلینټ راغی، او هغه چې دا اوس دغه که د برانډ ایمیل چې دا وزول ما دا منشن کړی یم ده چې دې ته تاسو ایمیل وکړه او د برانډ سره خپله مسله حل کړه. اوس زما د اکاونټ هیلت 192 ته راغورځولی، او دا برانډ ته چې زه ایمیل کوم، دې ته برانډ ته ایمیل بیخي ځي نه، بیرته واپس ما ته راځي. او دغه د امازون سره هم وغږېدمه، د دوی نه پوهېږم چې ایمیل کې څه مسله ده که څه خبره ده. بیا د دوی ویب سایټ ته ځم، هغلته د دوی فارم ډکوم، نو هغه هم نتیجه یې ورنه کړله، هغې کې هم جواب نه ورکوي برانډ، بیخي لاره یې رانه ورکه کړې. دا د یونس خان هولسیل په مورد چې زه اکثره خلک ما نه پوښتنه کوي، زه ډیر څنګ کوم ترې، چې نو هولسیل څو مشکلات لري. هغه ورځ ما ورته بحث هم ورباندې وکړو. یو غټ مشکل دا دی چې پروفیټ مارجن یې کم دی که نه. یو خو دا چې خپله فیکټري پکې ګټه غواړي، بل کوم هغه سپلایر چې دی هغه هم پکې ګټه کول غواړي، له هغه وروسته هغه برانډ اونر هم پکې ګټه کول غواړي، له هغه وروسته څلورم کس ته کېږي چې ته خپل ځان دپاره ګټه کوې. نو دغه ګټه څو ځایه تقسیمیږي، یو علت دا دی. بل دا چې دغسې مسایل هم راځي، لکه دغه یونس خان رود چې ورسره مخ شوی دی. کله کله بیا دغسې کېږي چې یوسف منګل یونس خان رود، کله کله هسې کېږي چې یونس خان رود خو هغه دی یو اتنټیک سپلایر نه یې هغه اخیستی و، پروډکټ یې اخیستی و، خپله شاید اخیستی اوسېږي. خو که بل څوک تا ته اپروول واخلي، د څنګه هغه هم فیک اپروول وي، د څنګه چې انوینټري هلته ورسېږي د تا اکاونټ ډي اکټیویټ کېږي. نو دغه مسایل راځي. نو یونس خان رور ته د میک دوباره خلاص کا، زه خو کومه بله لاره نه وینم په دې بخش کې، زه تجربه هم نه لرم. ته مجبور و مکلف یې چې د هغه خپل دغه برانډ اونر سره تماس ونیسي، او که دغسې امکان ولري چې د تا دغه انوینټري راویستلی شي او دغه ستونزه حل کېږي، نو شاید دغه به یو بهتره لاره وي.
او نه د سنټرل والا سره او د اکاونټ سپیشلیست والا سره دوی سره زه وغږېدم. دوی وایي ستا زموږ د برانډ د بغیر د اجازې یو اس ای نه مال اخیستی او یو کې ته دې راوړی، پرلل امپورټ ورته وایي دا ستا دغه مشکل دی، نو تا باید برانډ نه اجازه اخیستې وای او دا دې راوړی وای. ما ډېرې پروډکټ یې راوړي اوسه پورې یو کې مشکل نشته، نه برانډ آی پي کړی نه بل څه. او دا مال چې مې چا نه اخیستی هغه خپله د دې برانډ خپل ډسټریبیوټر دی، خو یو اس ای کې د یو کې کې اجازه نه ورکوي چې مال خرڅ کړي. نو بس دغسې جنجال کې بند کړي، اوس جواب هم نه ورکوي. او دا د سیلر سنټرل والا وایي چې 2 میاشتې پورې خو مال نشي وباسلی، مال یې قید کړی. او بله مسله دا چې دغه د اکاونټ هیلت یو سل دوه نوي تر 6 میاشتو به همدا شی که مال وباسې، نو ښه خبره دا ده چې د آی پي کمپلینټ بیرته برانډ واخلي، بیا هېڅ خبره نشته. هغه برانډ جواب نه ورکوي. خو همدغسې کوششونه دې جاري وساته، حتما به یوه ورځ جواب ورکړي. یو لار نه به یو لاره به پیدا کړي چې ته ورسره تماس ونیسې. دغه مال چې بالکل. ته چې مال له دوی نه اخلي بیا به جواب ورکوي. دا د دې بل ډسټریبیوټر نه یو اس ای کې چې او ده، او دا ده ته ما وویلې معلومات یې اترایزیشن لیټر راکړه یا د برانډ ایمیل شی راکړه. هغې هم تر څو جواب نه ده راکړی، اوس خو ویکینډ ده، نو دومره یې وویلې چې کمال ریټرن کوي وایي ریټرن یې کړه. هغه 2 میاشتې به امازون نه مال نشو راوباسلی. هغه وایي چې اوس هم نشي وباسلی، ریموول آرډر نشي جوړوی. او نو دغه مسلې هولسیل کې دي سروان صاحب چې بیخي راغلي وای او د پرایویټ لیبل خواته. او نه پرایویټ لیبل ته راشه. یعنې په پرایویټ لیبل کې دومره هغه پیسې هم نه مصرفېږي لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه هولسیل باندې د تا سره دومره په کمه ایم کیو باندې هغه نه کوي، موافقه نه بالکل. کوي. هغوی ته به هم طبیعي خبره ده چې پیسې به ډېرې ورکوي، مقدار د کوانټیټي باید یو څه لوړ وي که نه، هماغه باندې ته کولی شي پرایویټ لیبل هم شروع کړي. بالکل سروان صاحب، بس لږ دغه درسونه تعقیب کو د پرایویټ لیبل، ځکه چې بیخي د پرایویټ لیبل کې زما نالج نشته. نو دغسې بس سلو به ستاسو درسونه تعقیبوو، توکل په الله. او که خیر و زه به تر څو دغه د برانډ شیانو باندې هم ځان حاکم کم ملا بشم چې پوه شم صحیح برانډ ده. دغه برانډ کې کوم کوم شیان دي، څه ډول کیږي، او تر څو به د ما د برانډ نتیجه هم معلومه شي. بیا به موږ او تاسو په شریکه د دغه ټولو تخنیکونو چې موږ استفاده کوو. او سروان صاحب ستاسو یو ویډیو ما یوټیوب کې لیدلی وه، فکر کوم همغه درس همدا درسونه اوله ویډیو وه لکه هغې کې تاسو دغه د خولۍ په تاسو ویلي وو چې د خوست نه راوړم او په یو اس ای مارکیټ کې خرڅوم، هغه د پښتون غورځنګ خولۍ وه فکر کوم. تو او بیا تاسو ویل چې په یو اس ای مارکیټ کې خرڅوم. نو زه خپله اوس په خو آیرلینډ کې یم، نو غواړم چې افغانستان ته لاړ شم دغه یوه نیمه میاشت کې. دغسې اها کوم څه که زه ځان سره د ټیسټینګ لپاره راوړم یو بل شی که نه چې هر یو پروډکټ یو کې مارکیټ کې خو تیار زما اکاونټ دی، نو مثلا دې کې ورو درسونه هم شروع کړم، هغه هم پکې بیا لیست کړمه. نو داسې یو څه پروډکټ، نو دې باره کې څه نظر لرئ تاسو؟ د یونس خان د افغانستان کې شیان ډېر یو بهترین چانس لري چې په امازون کې خرڅ شي. خوبي دا ده چې هلته ارزانه تمامېږي، فقط یو دغه شیپینګ مسله ده. شیپینګ هم که د یو لاره ورته پیدا شي، لکه مثلا تقریبا اوس 4 نفر دي موږ سره راټول شوي یو چې افغانستان نه په شریکه مال ولېږو امریکا ته، په شریکه چې لېږو بیا یو څه ارزانه تمامېږي که نه. نو ها. دغسې که تخنیکونه پیدا شي، ګروپونه جوړ شي، ملګري سره یوځای شي، بیا بیخي ارزانه ورته تمامېږي. نور نو بهترین چانس دی، حتی تر چین هم ارزانه تمامېږي افغانستان نه. مهم. خو سړی لږ فکر پکې وکړي د یو کې هم ښه مارکېټ ده، لکه دا تاسو ډېر ښه سوچ کړی و. نو همداسې یو څه پیدا کړو او خدای پې پاک وچلوي. نو بیا لکه دغلته د کمپنۍ خو کوریر کمپنۍ خو په کابل کې هم دغه شارنو کې ډېرې دي، که دو دوی شپ کولی شي که نه شي شپ کولی که نه، نو شیپ کوای شي، زه په همدوی باندې شیپ کوم، فقط کارتن ورته ورکړم، د امازون لیبل مې پر لګولی وي، د هماغه کابل نه لیږي مستقیم د امازون ویرهاوس ته. او دغه ډایمنشن شیان بیا څنګه کوي؟ خو ډایمنشنو شیان خو د ما کار دی چې زه دلته په امازون کې سیستم کې ځای په ځای کړم د کارتن څومره وزن لري، څومره
ډایمنشنونه لري، هغه چې زه تنظیم کړم له هغه وروسته یې بیا هغه ته تسلیموم. و نو لکه دوی چې په کارتن کې دغه دوی اچوي که نه، لکه یو کارتن شي دغه دوی خو دا ډایمنشن وي، باکس ډایمنشن. اوس خو زه پرپ سنټر ته لیږم، لکه دا کابل کې بیا څوک تا سره کومک کوي دې دغه کې؟ نه خو کارتن راخلې، مال کې ځای په ځای کوي، کله دې چې کارتن ډک کړو له هغه وروسته متر راخلې، سانتي مترونه یې نیسي، له هغه هغه چې ونیو بیا په امازون سیستم کې دغه هغه یې لیکي، معلومات یې لیکي چې زه دغه کارتن درلېږم، دومره وزن لري، دومره ډایمنشن لري. صحیح صحیح بیخي ښه. او څومره وخت کې رسیږي دا څاروان صاحب د کابل نه؟ چې مشکل چې شي مخ نشي په 15 ورځو کې، خو نهایت 60 ورځې، کله کله بیا دغسې وي چې تر 25 ورځو پورې هم وخت ونیسي. او دا څو روپۍ اخلي څاروان صاحب د شپینګ کمپنیانې؟ شپینګ کمپنیانو که هغه ډېر وزن ډېر و بیا کیلو باندې $10 اخلي. ښه ښه، 1 کیلو باندې $10. دو مثلا هغه د ما خولۍ وي، هغه 1 کیلو کې تقریبا 12 دانې دوغمره راتللې، او کیلو یې هم $10 ماته تمام شو، تقریبا یو ډالر یو خولۍ لیږلو باندې مصرف راغی. ښه ښه ښه. نو دغسې یو څه سړی وګوري څاروان صاحب چې لږ وزن یې هم کم وي. تو شته دي هلته ډیر دي، په کابل کې په افغانستان کې دومره خیسته خیسته شیان پیدا کېږي، بالخصوص دغه هغه د ما په خوښ شوي دغه دستبندونه، هلته دومره ډېر خرڅېږي، ارزان هم دي، او په هغه کې په امازون کې مارکیټ هم ښه لري. بالکل بالکل. دې باندې به ما ورته بیا خبرې هم وکړو څاروان صاحب، چې کوم یو پروډکټ ښه ده. اوس به هم ډېر وخت نه نیسمه، دا نور ملګري به هم پوښتنې کوي. نو سمه ده، نو خوښه بس ده. همدلته منتظر شم. خیر اوسې مننه. مننه مننه، ژوندی دی، زه خدای پامان. کوم بل ملګری که څه ویل لرئ مهرباني مایک مو خلاص کړئ. دوستانو د دغه دورې 2 کلاسه پاتې دي، نور دغه دوره پای ته رسیږي، بله دوره به انشاءالله ډېر زر شروع شي. که چا ګډون کوو هم کولی شي ګډون وکړي، کولی شي تاسې خپل ورونه ورارونه خپلوان ملګري یاران دوستان هم معرفي کړئ دغه نوو کلاسونو کې، چې دوی هم ترې مستفید شي. ښه، فکر کوم څوک څه ویل نه لري، راځئ کلاس په پای ته ورسوو. د ګډون څخه مو ډیره مننه کوو. که مسیجونه راغلي دي ما خو نه دي کتلي، نه ښکارېدل دلته. څاروان صاحب د پروډکټ کلکولیټر په اړه لږ معلومات تشریح ورکړه. سمه ده، زه به د پروډکټ کلکولیټران هر ځای کې خپل مختلف کلکولیټران خلک استفاده کوي، خو زه به تا دپاره دغه د خپله د امازون په سیلر سنټرل د تا په انوینټري کې چې دی هغه به درته وښیم. مثلا دا پروډکټ دلته لیکل دي کالکولیټ ریونیو، دې باندې کلیک کوې، په دې کې تا ته هر څه ښکاري چې په اف بی ای باندې څومره مصرف راځي، په اعلاناتو باندې څومره راځي، پر شیپینګ باندې فکس پرایس څومره راځي، ریفرل فی څومره دی، او حتی دغه د میاشتو کې کله کله میاشتو کې قیمتونه هم تغییر کوي. مثلا دلته هغه پروډکټ زه چې خرڅومه ټول په یو پروډکټ کې ماته 60 ریال ګټه پاتې کېږي، او خپله که زه مثلا یو 9 ریال هغه قیمت پسې واچوم د پروډکټ، نو ماته ګټه 11 ریال پاتې کېږي، او که زه 100 یونټه خرڅ کړم ماته 1172 ریال پاتې کېږي. نو دا هم کلکولیټر دی، په دې کې ته د پروډکټ قیمت اچوې، مثلا 9 نه 8 یا 8 نه 10 که نه دغسې، او کولی شي کوم نوع اضافي مصارف چې ورباندې راغلي دي 1 ریال مثلا هغه هم پسې اضافه کړي، تا ته دلته ښکاري. او بل د جنگل سکاوټ کالکولیټر هم شته دی، هلته هم حساب کولی شي خپله پر امازون اف بی ای په ګوګل کې هم سرچ کولی شي، امازون اف بی ای کالکولیټر، مختلف کالکولیټران دي کولی شي ترې استفاده وکړي.
سروان صاحب په دوبۍ او سعودي مارکیټ کې پروفیشنل پلان میاشتنی فیس لري که نه؟ فعلا دپاره یې نه لري. دا چې کله به شروع کی معلومه نه ده، خو په اوس وختونو کې تقریبا دغه ډېر وخت کېږي چې پروفیشنل پلان فیس نه اخلي. کمنټ مې کړی و، کمنټ سمه ده. موسی خان رور همدا امازون اف بی ای لږ تشریح که. ښه، موسی خان رور ته به راشو، بیا به یونس رور مایک خلاص کړو. موسی خان رور مایک ته خلاص که. السلام علیکم سلام صاحب. وعلیکم السلام، ښه یې، جوړې په خیر یې؟ صاحب خیر جوړې په خیر یې، ټول ملګري ته سلامونه. مننه مننه، ژوندی دی وي، خیر اوسې. افغان صاحب زما خو داسې حساب جوړ شو چې تر اوسه پورې کوم پروډکټ ما غوښتی و د چین نه که نه، ښه. هغه عکسونه مې نه وي وایستل ټوله، یعنې هغه کې هم یوه دوه ورځې له کار شته چې هغه عکسونه زه برابروم، او عکسونه هم پروفیشنل ډېر مشکل جوړ شوی دی، ځکه چې هغه کلر به چینج کېدلی، چې لایټونو کې به مې کلر عکس اخیستلي هغه به تصویر چینج کېدلی که نه، اها. ډېر په مشکله مې عکسونه ورته برابر کړل، دا اوس هم ډېر کار پکې پاتې دی. او هغه نه پس چې کوم شیپینګ پلین نوی جوړوو که نه، هغه به نوی بارکوډ راکوي، هغه باندې خو اول نه هم د کوم بارکوډ دی لګېدلی دی که نه د چین نه، اوس چې نوی بیا هغه بارکوډ به نوی پرنټ کېږي، نوی به راځي، ځکه چې هغه باندې خو اول نه سټیکر په ښه لګېدلي دي هغه بارکوډونه، کوم پروډکټ بارکوډ. نه، هغه دا کوم برکوډ چې اول لګېدل هماغه برکوډ د هماغه پروډکټ له اول نه تر اخره پورې دی، تر قیامته پورې به هماغه برکوډ ورباندې وي. که مړه نه نه شو هغه موږ او تاسې. هغه بارکوډ نه، کوم دوامي بارکوډ چې لګېږي که نه، یو هغه بارکوډ دی چې د سره پوښ لګېدلی دی پروډکټ ته که نه، کوم هماغه دوامي خیمه دی، هغه تا ته چې امازون یې درکوي. امازون نه دی هغه دوم بارکوډ نه دی لکه چین چې په هر یو پروډکټ باندې لګېږي که نه، بیل بیل یو خو هغه پروډکټ کوډ دی که نه، یو بارکوډ دی چې مستقیما یعنې په سل دانې په سل دانې هغه یو وي، هغه نور باندې بیل بیل راځي. که د تا مقصد دغه برکوډونه وي، خو دا ټول یو دي، که د دغه ځای جنریټ کوي که نه، د امازون نه هغه نه بدلیږي، او هغه بل برکوډ سپلایر پورې تړاو لري او تا پورې تړاو سپلایر لري. والا بارکوډ دی، هغه سپلایر بارکوډ چې ما ولېږه که هغه نه، کوم ښه، شیپمنټ والا هغه نه، هغه که بدلیږي دومره رول نه لري، ځکه مثلا ما خپل هغه یو پروډکټ لپاره برکوډ یو مې اخیستی و، چاپ هم شو، هر څه وشول، مګر یو څه تخنیکي ستونزه راغله، اوس مجبور شوم بل برکوډ مې ورته واخیستو. نو هغه بدلیدلی شي، هغه کومه ستونزه نه ده، خو دغه کوم برکوډ لیبل چې دی امازون تا ته درکوي، هغه بیا هماغه د هماغه پروډکټ دپاره، هماغه لیستینګ د هماغه اسین دپاره هماغه یو دی. نه ایسین ولا نه دغه بل برکوډ کوم دی پروډکټ بل لپاره بل عام دی. پروا نه لري، هغه که بدلیږي را بدلیږي. که بدل یې نه کړم یعنې دی ماته نور راکړي په شیپینګ پلین کې، او بیا مشکله خو نه پیدا کوي، هغه نه زاړه نه نه پرېږدم. نه نه، د دومره خاص ستونزه نشته. یو خو دا چې د تا پروډکټ هم دغه په غټ لیول برانډ پروډکټ نه دی که نه، چې هغه تا پسې جی اس 1 او د شیانو کې وګوري، او دا چې په ایکسپورټ او امپورټ کې به څه رول لري که نه، دومره مطمئن نه یم، خو تر امازون پورې یا په امازون کې خرڅولو پورې شاید ستونزې سره مخ نشي. مننه سروان صاحب، نن کلاس هم ډېر مهم و، او نن د وخت نه هم زه ورته ناست وم، او زه هغه د خبرې چې ما په ذهن کې راتلې، یعنې یو پروډکټ چې زه ولیږم نو بیا به زما سره څه کېږي، هغه ټول ډېرې خبرې نن په نن کلاس کې حل شوې. خواهش کوم، ژوندی دی. او بس. سروان صاحب نوی پلین به زموږ نه، یعنې د کوم اکاونټ چې دی که نه، ما بانکي اکاونټ ورسره تړلی دی که نه، اها. هغه کې ما ډیپوزیټ چې هغه نه دی ورسره لګولی، هغه ورسره وجاین کړم که نه، ځکه چې هغه پیسې به زما نه کیش اخلي او که اکاونټ نه به مې کټېږي چې دلته راځي امازون والا ګاډي چې دغه مال رانه اخلي. هغه خپل امازون حساب در سره خلاصوي په سیستم کې. مننه مننه، خوشحاله اوسئ. مثلا زه تا ته وښیم دلته اوس د ما په اکاونټ کې د امازون سره څومره پیسې پاتې دي، 1100 ریال. په دا 1100 ریالو کې چې کله ما ته رالېږي، دوی خپل شیپینګ کوم مصارف دي، اعلاناتو مصارف دي، هغه وګرځي، بیا ما ته رالېږي خپلې. یعنې ما ورسره ډیپوزیټ هغه اکاونټ اچولی دی، خو ورسره دغه کله بل کله اکاونټ یې نه ضرورت دی کېږي، اچولی. کله کله د تا مصارف زیات شي او د تا انکم کم وي، په هغه صورت کې بیا د تا د بانک څخه ګرځوي. خو کله چې انکم دې زیات شي او مصارف دې کم شي، بیا هغه مال ته مجره کېږي، بس خلاص. مننه مننه، الله دې خوشحاله لره، الله دې کامیاب لره سره د ټولو ملګرو. مننه، ژوندی دی.
ښه دوستانو، مننه، ژوندي دی وای چې ګډون مو وکړلو. بیا به انشاءالله بیا موږ او تاسې سره یو ځای کېږو. تر هغې مو په خدای سپارو. خدای پامان.